د هند او طالبانو یارانه پیل شوه. پاکستان ته بد خبر جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د هند بهرنی چارو وزیر اس جے شنکر وایي هند خپل تخنیکي ټیم بیرته په کابل کې سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جے شنکر پرون پنجشنبه په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همداراز وویل په افغانستان کې د هند تمرکز ورپه سیاست لږ دی او د افغانستان ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډیر دی. د هند بهرنی چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان د افغانستان په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډیرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تېرېدو یې خپل تخنیکي ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یو حده دا ده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. یو شمېر طالب فعالان وایي له دې ښکاري چې د طالبانو حکومت د هیچا فرمایش نه مني او هر هیواد سره چې زړه وغواړي نو آزادانه اړیکې جوړوي. تېره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنی چارو وزارت ویان ارندام باگچی ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنی چارو وزیر جے شنکر پرون د ډیلي په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغه ویزو چې په وسیله یې څو ځل یو هیواد ته تګ راتګ کولی شي افغانانو ته لاره هواره کړي چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.